منګ او تاسو ته یو ډېر ښه فرصت په مخ راغلی دی او د دې فرصت نه ښه استفاده پکار ده. د پرمختګ ښه جذبه شته او ښه اراده شته او د علومو د پیشرفت په مخ کې هیڅ خنډ نشته. نه څوک په دې تصور باندې دی چې څوک د چا مخې ته په دغه برخه کې خنډ ایجاد کړي. قدرمنو استادانو په دغه سیاحت کې ده چې هغه د نظریو د تجربي تقسیم نه مني. ټول علوم هغه د تطبیق خواته بیایي چې هغه کوم علوم پخوا نظري بلل کېدل هغه هم تطبیقي دي، خو څه هغه عملی تطبیق دی څه عقلي تطبیق دی. تجربه هم دغسې یو د تجربې هغه ساحه پخوا فهم دا و چې یو څه په فزیکي ډول ته تجربه کولی شي هغه تجربي دي، هغه عقلي تجربه بهر ودې دی نه. اوس دا ټول سره یو ځای شوي دي او نظري او تجربي علوم ټول تجربي او تطبیقي دي. مونږ خو یو وارې په هغه پخواني تقسیم کې پاتې یو، بیا هغه د پخواني تقسیم سره سره چې هغه کوم علوم مونږ تجربي ګڼو تجربه پکې نشته. بنان پوهنتونونه ټول دی د نظري او تطبیقي پوهنځیو ترمنځ ټول نظري پاتې دي او د دې به هغه د نورو مشکلاتو سره سره یو ډېره بده ستونزه دا را پیدا شوه چې موږ چې څومره ډېر د پوهنتونونه نظري پاتې شو دغومره په نظریو کې پاتې شو. پوهنتونونه د دې په ځای چې علمي شي نظریاتي شو. د سلیقو کشمکش، د ذوقونو کشمکش، د افکارو کشمکش، د نظریاتو کشمکش، دا د همدې نه دی چې پوهنتون نګه علمي نه دی پاتې شوی. ځکه پوهنتون باید په خپله ساحه کې په خپل کار کې بوخت پاتې شي او پوهنتون باید علمي شي، پوهنتون باید تطبیقي شي، پوهنتون باید دغه هېواد دغه ټولنې دغه نظام تطبیقي ضرورتونه پوره کړي. او موږ غواړو چې خپل پوهنتون ته بیرته خپل برم او خپل مجد خپل علمي حیثیت اعاده کو دغه ورځ ده. دا نن چې موږ تاسو نشي موږ تاسو که په صحیح تطبیقي نصاب جوړولو باندې وتوانېدو او د موږ تاسو د علوم موږ ته په ورقه کې لیکل شوي دي ټول علوم اجتماعي علوم طبیعي ټول پکې دي. څومره چې موږ د علوم د تطبیق خواته وړلی شو د غومره د موږ تاسو پوهنتونونه بیرته علمي کیږي. څومره چې پوهنتون علمي شي د غومره په ټولنه کې په نظام کې د دې بنسټونو تاثیر زیاتېږي او چې د پوهنتون تاثیر زیات شو معنا د علم تاثیر زیات شو، نتایج خود به خود مثبت راځي، هر څه په علمي اساس شي. بناً قدرمنو استادانو توجه دې ته ډیره زیاته راغواړو چې لومړی خو نه د تطبیقي نصاب دپاره کلسټر د افغانستان په تاریخ کې دایر شوی دی او نه د لابراتوارونو د تجهیز دپاره داسې کلسټر دایر شوی دی. موږ زموږ او تاسې په تاریخ کې د نصاب د مفرداتو د جوړولو دپاره کلسټر عام دی، استادان راځي مخکې هم شوی دی، اوس هم دا دی روان دی او هیله هم دا ده چې دا کار هغه خپل مثبت نتایج او اثرات ولري. درنو استادانو موږ په خپل تخمین کې که چیرته د موږ دغه مجلس وتوانیږي چې یو ښه سمت ونیسي او د افغانستان د ظروفو مطابق د افغانستان د پوهنتونونو د ظروفو مطابق خپل کار په ښه شکل باندې په مخ ویسي، موږ امید دا ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې انشاءالله که د څه ډول بودیجه موږ څه کال لرو او کوم وضعیت موږ څه کال لرو انشاءالله امید هم دا ده چې تر دې به ښه شو. که فرض که په همدغې حالت باندې یو په دا کوم حالت چې موږ څه کال یو د موږ تخمین او پیشبیني دا ده چې تر 5 کلونو پورې د افغانستان د امارتي پوهنتونونو هیڅ پوهنځی او ډپارټمنټ به بې لابراتواره نه پاتې کېږي انشاءالله او په 5 کلونو کې به دغه لابراتوارونه ټول مکمل کېږي انشاءالله که د خدای تعالی رضا وي. بناً یو هوډ دی او دا هوډ باید سره شریک وو او په شریکه د دغې هدف د ترلاسه کولو دپاره په مخ لاړ شو. موږ او تاسې په پوهنتونونو کې قدرمنو استادانو بې شمېره داسې ستونزې لرو چې هغه سړی شماري د شمار نه وتلي دي، مګر په دغه برخه کې تاسې ټول استادان شاهدان یې چې د ټولو لابراتوارونو لابرانت یې وي، په یو شي پوهېږي په بل شي نه پوهېږي. استادان ټول د لابراتوار دپاره رسیدګي نه لري. که کوم استاد شوق ولري چې لابراتوار ته لاړ شي هلته مواد نه وي یا مثلا یو څه شی پکې کم وي، په همدې خاطر
موږ سره دلته د تدارکاتو قدرمن رئیس صاحب ناست دی، موږ سره تحقیق رئیس صاحب ناست دی، تخصصاتو رئیس صاحب ناست دی، آی ټي رئیس صاحب ناست دی، دغه ټول ملګري دي، انکشاف رئیس صاحب ناست دی. په همدې خاطر دا ټول راجمع شوي دي د مالي او حسابي ملګري ناست دي چې په همدې ځای کې به د ملګرو سره وي چې بیرته بیا موږ ته دا مشکل نه وي چې استادان داسې یو لیست موږ ته راکړي چې هغه کې بیا په تدارکاتو کې مشکل وي یا پکې د مالي او حسابي مشکل وي یا بله کومه ستونزه د متوجه وي. نو د ټولو ریاستونو ملګري به دلته تاسو سره موجود وي او په همدې ځای کې به د هفتې په پای کې د موضوعات ټول نهایي کېږي چې داسې یو لیست موږ د دې ځای نه وباسو چې د راروانې شنبې ورځې نه نور د هغې په خریدارۍ باندې شروع وشي. په خیر موږ تیر کال ټول کال په دې ونه توانېدو چې د تعلیم او تربیې پوهنځي یو داسې د لابراتوار دپاره داسې یو لیست تدارکات ته ورکړو چې هغه ټولې غوښتنې پکې پوره شوي وي. ټول کال په دې تیر شو چې لیستونه پوهنتونونو سره لاړ شي او راشي. بالاخره موږ مجبور شو چې ټول استادان دلته د یو تالار لاندې د ټولو ملګرو سره کینی او چې څه اړتیا وي هغه باید دلته پوره شي په کاغذ کې او بیا د دې ضرورت نه وي چې کاغذ کوم پوهنتون سره لاړ شي او راشي. د کال تر نهایت پورې د ټول افغانستان د دولتي پوهنتونونو د تعلیم او تربیې د ډپارټمنټونو لابراتوارونه او د ساينس پوهنځي لابراتوارونه هغه په مکمل شکل نهایي شي او په اخره کې استادان وایي چې موږ اړتیا پوره شوې ده او دغه ان شاء الله پر روان کال کې د 3 پوهنځیو په بل کال کې هم کال په کال به ور ډیریږي ان شاء الله او کوشش وکړو چې په 5 کلونو کې موږ دغه لړۍ نه فارغ شو. دغه لړۍ دا ده چې موږ خپل عادي لابراتوارونه تر اوسه پورې سم نه لرو. عادي لابراتوارونه چې باید یو هغه د تعلیم او تربیې پوهنځی ولري، د ساينس پوهنځی ولري یا دغه نور پوهنځي ولري الا ماشاءالله په ځینو پوهنتونونو کې داسې دي چې یو څه اړتیا به یې پوره وي. نو بناً موږ باید د خپل هغه ابتدایي اړتیاوې په دغه کلونو کې پوره کړو. هغه فوق العاده کارونه ان شاء الله په دې سره څنګ کې هم روان وي او د هغې نه وروسته به هغه ځینې لابراتوارونه او تطبیقي زده کړې چې هغه په ډېره لوړه کچه دي او ډېر غټ مصارف غواړي د هغې دپاره هم موږ پیشبین وي ان شاء الله او کوشش به کوو چې او زیر قدرمنو استادانو ته دا دی د الله تعالی ډېر خاص احسان دی چې د علمي پرمختګ په اړه که موږ څومره قیمتي پیشنهاد خپل مشرتابه ته کړی دی هغه رد شوی نه دی. په څومره قیمت چې موږ ته تمامیږي او موږ وتوانېږو هغوی قانع کړو د موږ هیڅ پیشنهاد نه دی رد شوی. ډېر داسې مسایل دي چې د موږ همزولي وزارتونه کوشش کوي همغه عین موضوع هغه په مخ ویسي هغوی پکې ستونزه لري خو موږ د یو علمي وزارت په توګه الحمدلله ثم الحمدلله دا ستونزه نه لرو. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې دلته په وزارت کې د ټولو معاینتونو ترمنځ او د ټولو ریاستونو ترمنځ یو ډېره ښه هماهنګي ده. ټول ملګري په یو اخلاص باندې شریک یو کار پسې ګام اخلي.